سلام مینا او درنښت میمنې د CCNA مکمل برنامه ته اخر اغلاز عادل صدات مو تاسو د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوي. تیر درس کې موږ تاسو د ویلین په پارت 1 باندې خبرې کړې وې. نن په ویلین په پارت 2 باندې خبرې کوو په ډېر مهمه موضوعات باندې چې د دې موضوعات څخه پرته ویلینس نه ده، سویچینګ نه ده، او همدارس که چیرې دغه موضوعات تاسو نه وي زده نو تاسو په بشپړ ډول په سویچینګ نه پوهیږئ، همدارس په بشپړ ډول تاسو په CCNA کې مشکل لرئ. نو دا ډېر مهم موضوعات دي په د ویلینس په پارت 2 کې. نو دا کوم موضوعات دي؟ تاسو نه په انتظار کوم دغه موضوعات دي. هغه موضوعات چې موږ به ولولو. what is trunk port څه دی؟ what is the purpose of the trunk port او د trunk port نو مقصد څه دی؟ او 802.1q د .1q encapsulation څه دی؟ اکثره ملګري چې په دې کې کنفیوز اوسي چې دا څه دی، نو دا درته په دې کې زه ډېر ښه کلیر کوم. صحیح ده؟ او how to configure trunk port څنګه کولای شي چې trunk port کنفیګر کړو. همدارس راوټر ان سټیک په دې باندې خبرې کوو او همدارس په پای کې کوایزز لرو. 15 پوښتنې دي، 4 جواب لري. ویډیو به ودروي او سم جواب په نښه کوئ. نو راځو مخکې ځو چې لومړی څلورو. دلته ما سره د نیټورک یو ساده ټاپولوژي ده او په دې کې ما سره 3 برانچ دي چې یو د انجینیرینګ ډپارټمنټ دی، بل د HR ډپارټمنټ دی، بل د سیلز ډپارټمنټ دی. انجینیرینګ ډپارټمنټ دلته ما سره ویلنټین دی او ویلنټین دا ما سره 2 ځای دی. صحیح ده؟ یو HR ډپارټمنټ دی چې هغې ریلیټډ ویلن 20 او بل ما سره سیلز ډپارټمنټ دی یا د هغې ریلیټډ ویلن 30 دی. صحیح ده؟ ښه که دلته ستاسې فکر وي د ویلن 20 هیڅ یو کنیکشن مستقیما له ویلن 30 سره څنګه دی؟ نشته دی. خو زه تاسو ته دا وایم چې دغه ویلن 20 ډیوایس یا کمپیوټر د نورو نه ښه کمیونیکیشن کوي د ویلن 30 سره. تاسو فکر کوئ څنګه؟ لینک هم نشته دی او دوی یو له بل سره کمیونیکیشن کوي. صحیح ده؟ نو څنګه؟ په دې ډول there is no link in VLAN 20 between switch 1 and switch 2. This is because there are no PCs are in VLAN 20 connected to switch 1. صحیح ده؟ PCs in VLAN 20 can still reach connected to switch 1. Okay? R1 will perform inter-VLAN routing. خبره دلته ده. دغه VLAN 20 او VLAN 30 یو له بل سره کوم لینک هم نه لري چې یو له بل سره څنګه شي کانیکټ شي. صحیح ده؟ خو دا یو له بل سره کمیونیکیشن کوي. دا د څه شي په تر باندې کوي؟ دا د انټر ویلن راوټینګ په تر باندې کوي. ځکه دلته مورته پاس تاسو وینئ چې د غلطه پاس ځای کې مورته څه شي ښه راوټر ماما مورته یې ښه. صحیح ده؟ د دې راوټر په تر باندې دوی انټر ویلن راوټینګ تر سره کوي. څنګه دوی انټر ویلن راوټینګ تر سره کوي؟ په دې ډول دغه PCs غواړي د هماغې ویلنټین له یو PC سره کمیونیکیشن وکړي. لکه تاسو چې وینئ دا سره شو. صحیح ده؟ دا لومړی سویچ 2 ته ټرافیک فارورډ کوي. سویچ 2 د ریلیټډ لینک په تر باندې R1 ته، R1 د مربوطه لینک په تر بیرته سویچ 2 ته. دا به اوس چیرته فارورډ کوي؟ دا به اوس فارورډ کوي سویچ 1 ته او سویچ 1 به بیرته فارورډ کوي مربوطه کمپیوټر ته، بیا PC ته. صحیح ده؟ نو دغه ډیاګرام چې مې تاسو ته اوس او شو کو، دغه موضوعات چې مې درته شو کړو، د دې بیهایند د سیم ډېر کمانډونه دومره نه دي، خو بیا هم یو څه اندازه دي او ډېر اپریشن تر سره کیږي. صحیح ده؟ چې دا سویچ 2 نه دغه ټرافیک راځي سویچ 1 ته. سویچ 1 څنګه پوهیږي چې دا د ویلن 20 ټرافیک دی؟ ښه اوس راځو چې ولولو ټرنک پورټس. راځو ټرنک پورټ درته لولم چې ټرنک پورټ څه شی دی. وی په یو وړې شبکه کې چې څو ویلانونه ولري کېدای شي ویلن چې هر ویلن لپاره جلا انټرفیس وکارول شي. کله چې سویچ له سویچ سره په یو نیټورک کې کنیکټ وي، یو راوټر له راوټرونو سره څنګه وي کنیکټ وي. فرض کړئ موږ سره یو نیټورک دی او په دغه نیټورک کې موږ سره سویچ له سویچ سره کنیکټ دی یا راوټر له راوټر سره کنیکټ دی. صحیح ده؟ په دغه سویچ کې موږ تقریبا فرض کړئ 15 ویلنز جوړ کړي دي د دواړو سویچونو کې. صحیح ده؟ دواړو کې مطلب ویلن 10 او ویلن 20 ویلن 50 ویلن دغسې 15 ویلن پکې جوړ کړي دي. صحیح ده؟ اوس د هر یو ویلن لپاره موږ غواړو چې بیل څنګه کړو انټرفیس یا پورټ ځانګړی کړو. صحیح ده؟ هر یو لپاره یو بیل لینک وغځو. صحیح ده؟
اوس که چیرته دغه کې مې داسې بیا تاسو ته ویلي دي خو کله چې د ویلانونو شمېر زیات شي نو دا طریقه بیا مناسبه نه ده. This method is not a viable method ځکه په دې کې واسطه of interfaces ترسره کیږي. په دې کې د انټرفیسونو ځکه دومره زیات ویلانونه ته به د هر یو لینک لپاره هر یو ویلان لپاره بیل لینک اچوه، دا ډیره زیاته غټه خبره ده. همداراز په اکثره راوټرز کې دومره د پورټونو یا انټرفیسونو کیپیبلیټي دومره اویلیبیلیټي نه صحیح ده. نو د دې لپاره چې دغه ستونزه موږ منځه یوسو تاسې کولی شئ چې ټرنک پورټونه وکاروئ څو د څو ویلینسونو د ترافیک د یو انټرفیس له لارې انتقال کړئ. د ټرنک پورټس نو هدف هم دا دی صحیح ده. ټرنک پورټ هدف دا دی چې دا موږ سره د مالټیپل ویلینس ډیټا په یو سنگل پورټ باندې څنګه کوي فارورډ کوي. دغه پورټ یا دغه انټرفیس موږ څنګه کوي ټرنک کړی صحیح ده. کله چې موږ ټرنک کوو دغه دواړو طرف نه مالټیپلز ټرنک ویلینس او ډیټا موږ کولی شو چې فارورډ کو په یو پورټ باندې صحیح ده. خو فکر مو وي چې په دغه ټرنک پورټ باندې موږ د سیم ویلان ډیټا څنګه کولی شو فارورډ کو. هغه صورت کې موږ د ډیفرنٹ ویلان ډیټا په فارورډ کولی شو کله چې د یو طرف ته سویچ ته موږ څه شی وکړو انټر ویلان راوټینګ ترسره کړو. ښه دا موږ سره بیا هم یو سمپل ډیاګرام دی صحیح ده. او په دغه ډیاګرام کې ما یو څو ریلیټډ انټرفیسز اضافه کړه صحیح ده. دغه پی سي غواړي له دغه ویلان 10 پی سي غواړي له ویلان بل 10 دغه بل ویلان 10 له پی سي سره کمیونیکیشن وکړي صحیح ده. د سویچ 1 نه دی خو ویلان صحیح ده. نو دا به لومړی ټریفیک فارورډ کی چاته سویچ 2 ته او سویچ 2 به فارورډ کړي سویچ 1 ته. دلته ولی سویچ 2 ډایرکټ راوټر ته فارورډ نه کړ ځکه دلته موږ سره د سیم ویلان دی او د سیم ویلان د فکر فارورډینګ ته موږ ضرورت نه لرو چې څه شی وکړو انټر راوټر ته ټریفیک لاړ شي صحیح ده. ښه اوس دغه سویچ 1 څنګه پوهیږي چې دغه مال چې دغه فریم راغلی دی دغه ټریفیک مال راغلی دی دا د ویلان 10 ریلیټ دی صحیح ده. دا اوس د سویچ څنګه پوهیږي سړي له یو پوښتنه منځله راځي صحیح ده. نو دا داسې پوهیږي چې دغلته دغه سویچ 1 نه چې کوم انټرفیس راغلی دی دا موږ ټرنک کړی دی او کله چې موږ یو پورټ ټرنک کړو نو دا په دغه فریم باندې څه کوي دغه فریم چې فارورډ کیږي بل پورټ ته هلته هغې باندې ټیګ لګي د مربوطه ویلان ټیګ په لګي. دلته تاسې وینئ سویچز will take all frames that they send over a trunk link. سویچونه عموما ټیکي ټول هغه فريمز کوم چې د ټرنک لینک په تر باندې لیکدول کیږي هغه ټول فريمونه څنګه کوي دا ټیک کوي په کوم رقم ټیک په لګي دا مربوطه ویلان ټیک په لګي. This allow the receiver switch to know which VLAN the frame belongs to. نو دا دغه سویچ 1 ته دغه پوهاوی ورکوي چې دې باندې د ویلان 10 ټیګ لګېدلی دی نو دا موږ سره د ویلان 10 ریلیټ دی صحیح ده. نو عموما دغه ټرنک پورټ ته بیا موږ ویلی شو ټیګټ پورټس هم ورته ویل. ټرنک پورټ ورته موږ په پورټ ورته موږ په سیسکو ورلډ کې ویلی شو ان سیسکو ورلډ کې بیا موږ ورته څه وایو ټیګټ پورټس. همداراز اکسس پورټ کوم چې دا یو سنګل ویلینس ریلیټډ وي صحیح ده هغې ته موږ څه شی وایو په ان سیسکو ورلډ کې هغې ته موږ وایو ان ټیګټ پورټ صحیح ده. اوس د ویلان ټیګینګ په اړه معلومات درله درکوم. دغه ټرنک پورټ چې دغه فریم ټیک کوي د کومې ټیکنالوژي په تھرو یې ټیک کوي دې باندې دلته معلومات درکوم. There are two main trunking protocol صحیح دلته موږ سره د ټرنکینګ لپاره دوه پروتوکول دي صحیح ده. دغه پورټ چې موږ ټرنکو د لپاره موږ دوه پروتوکول دي چې یو ISL یا انټر سویچ لینک دی او بل IEEE یا 802.1q یا دې ته موږ .1q هم ویلی شو. د ISL چې دی دا موږ سره سیسکو پروپرایټري پروتوکول دی صحیح ده created before industry standard IEEE 802.1q. نو د ISL چې دی موږ سره د سیسکو ځانګړی پروتوکول دی صحیح ده او دا دغه 802.1q یا د .1q پروتوکول نه څنګه مخکې جوړ شوی دی.
دا څنګه سیسکو پراپرایټري پروتوکول دی؟ دا د سیسکو پراپرایټري پروتوکول دی چې یوازې د سیسکو ډیوایسز ترمنځ کولی شو د دې په ترو باندې ټرنک وکړو. په نورو کمپنیز یا ان سیسکو ډیوایسز په ترو باندې موږ نشو کولی چې پورټ د دې په ترو باندې څنګه کړو؟ ټرنک کړو. ډاټ 1 کیو چې د یو انډسټري پروتوکول دی چې د IEEE لخوا جوړ شوی دا خو معلومه خبره ده او همداراز تاسو به خای په واقعي نړۍ کې هیڅ کله هم ISL ونه کاروئ، حتی 3 سیسکو سویچونه هم دا ملاتړ دغه ISL نه سپورټ کوي. صحیح ده؟ نو د CCNA لپاره تاسو باید څه شی زده کړئ؟ ډاټ 1 کیو دغه پروتوکول زده کړئ. نو دغه ISL چې دی ځکه نه کارول کیږي چې دا لږ هیوي دی، لږ زره درون دی او همداراز دغه ډاټ 1 کیو چې دی لږ زره څه دی سپک دی، ځینې نور فیوچرز هم لري، کولی شي هغه به تاسې سرچ کړئ. VLANs رینجز، د VLANs په رینج باندې غږیږو. ډېر ښه، د VLANs رینج 1 نه تر 4090 پورې په 2 برخو باندې ویشل شوي دي. صحیح ده؟ چې یو نارمل VLAN دی چې د 1 نه تر 1005 پورې دی او بل ایکسټنډډ VLAN دی چې 1006 نه تر 4094 پورې دی. صحیح ده؟ ځینې زاړه وسایل ایکسټنډډ VLAN نه سپورټ کوي، خو دا خوندي ده چې اوسني عصري سویچونه د ایکسټنډډ VLAN ملاتړ کوي. د دې نه هدف دا دی چې ځینې زاړه ډیوایسز چې دي هغه ایکسټنډډ VLAN نه سپورټ کوي او خو اوس چې د ځینې ماډرن سویچز دي هغه کولی شي چې دغه ایکسټنډډ یا غځېدلي څه شی کړي VLANs رینج څنګه کړي دا سپورټ کړي. او دا معلومه خبره ده چې د ایکسټنډډ VLAN رینج له 1006 نه تر 4094 پورې دی. دغه نارمل VLAN رینج چې دی د 1 نه تر 1005 پورې دا عموما په کوچنیو او منځنیو ساحې نیټورک کې کارول کیږي، خو ایکسټنډډ VLANs چې دی دا د 1006 نه تر 4094 پورې دی، دا په هیوج لیول نیټورک کې څنګه کارول کیږي، مطلب په جیګ لیول یا جیګ غټ نیټورک کې څنګه کارول کیږي. ټرنک پورټ دلته اوس دغه سمپل ډیاګرام د VLAN 10 غواړي بل VLAN 10 کې یو PC سره څنګه وکړي کمیونیکیشن وکړي. خو اوس چې تاسو په ټرنکینګ همداراز په دغه ټرنک پورټ کې چې کوم ټیګینګ د کومې ټیکنالوژیز په تر باندې ترسره کیږي په هغه باندې پوه شوي. اوس دا څنګه کیږي؟ دغه VLAN 10 کولی شي له VLAN د بل VLAN 10 سره څنګه کړي کمیونیکیشن وکړي. څنګه کمیونیکیشن کولی شي؟ په دې ډول دغه PCs له دې PC سره څنګه کړي یو فریم ورته څنګه فارورډ کوي، دا سویچ 2 ته فارورډ کوي. سویچ 2 به څه کوي؟ سویچ 2 د VLAN 10 ټک په لګي. تاسو وینئ دلته په دغه ټرنک پورټ کې د VLAN 10 ټک په لګي. کله چې سویچ 1 ته ورسیږي نو دا پوهیږي چې دې باندې د VLAN 10 ټک لګېدلی دی د کومې ټیکنالوژیز په تر باندې 802.1 کې یا د ډاټ 1 کیو ټیکنالوژیز په تر باندې. صحیح ده؟ یا د هغې پروتوکول په تر باندې هغه ګوري یو پروتوکول ده. صحیح ده؟ نو دی د سویچ 1 بیا چیرته فارورډ کوي؟ دی بیا بیرته دغه انجینیرینګ ډپارټمنټ دغه PCs ته کوم چې IP ادرس دی 192.168.0.1/. صحیح ده؟ نو دا بیا دې ته فارورډ کوي. نو په دې ویله چې په دغه ټرنکینګ باندې او همداراز ټیګینګ باندې مو ذهن خلاص شوی دا درته بیا په پیکټ ټریسر کې ډېر ښه تشریح کوم. راتلونکي پیکټ ټریسر ډیمو کې په هغې کې ډېر درته ښه تشریح کوم انشاءالله ښه به پوه شئ. نیټیو VLAN څه شی دی؟ اکثره ملګري په دې کې لږ زره ستونزه لري چې نیټیو VLAN او ساده VLAN ترمنځ فرق څه شی دی یا دا نیټیو VLAN کنسپټ څه شی دی. صحیح ده؟ نیټیو VLAN ګورئ په دغه 802.1 پروتوکول کې موږ سره یو فیچر دی چې هغې ته موږ نیټیو VLAN وایو. دا نیټیو VLAN دغه فیچر په ISL کې بیا نه لیدل کیږي او خبره دا ده چې د نیټیو VLAN څخه ماین هدف دا دی، نور هم درته تشریح کوم خو ماین هدف یې درته وایم. په دې نیټورک کې چې څومره د انټیګډ مطلب هغه ټرافیک چې په هغې باندې ټیګ نشته دی. صحیح ده؟ نو د هغې د کنټرول لپاره مونږ څه شی استعمالو؟ مونږ د هغې لپاره نیټیو VLAN استعمالو. صحیح ده؟
The native VLAN is VLAN 1 by default on the all trunk port. په ټولو trunk پورټونو باندې دغه native VLAN باندې default 1 وي او by default دي ته هغه پورټونه څنګه وي که تاسو فکر وکړئ هغه ورته assign وي چې بیا موږ کولی شو چې دا څنګه کړو manual configure کړو او دې ته یو بېل ID ورکړو صحیح ده کله چې موږ هغه ID ورکړه هغې ID ته بیا unused څه شی وایي VLAN وای صحیح نیټیو VLAN وای صحیح ده نو کله چې یو ټریفیک راځي انټیک ټریفیک راځي اماغه انټیک ټریفیک به ډایرکټ اماغه unused VLAN نیټیو VLAN لږ صحیح ده چې دا انټیک ټریفیک ده بل دا چې دغه سویچ چې ده دا په دغه نیټیو VLAN باندې 802.1 ټیک نه لګي عموما دغه نیټیو VLAN ځکه په نه لګي دا په خپله د دې لپاره استعمالیږي چې دا انټیک ټریفیک څنګه کړي هغه ټیک چې په هغې باندې ټیک نشته هغه ټریفیک چې په هغې باندې ټیک نشته هغه کنټرول کړي کله چې یو سویچ انټیک فریم د ټرنک پورټ له لارې ترلاسه کړي صحیح ده نو دا فریم ان نیټیو VLAN پورې اړوند ګڼي صحیح ده مطلب دا ده چې کله چې د دې ټرنک پورټ له لارې یو انټیک فریم مطلب د یو VLAN ټیک هم په هغې باندې نه وي لګېدلی او دا د ټرنک پورټ نه موږ ته څنګه شي فارورډ شي نو د دې نیټیو VLAN دنده ده چې دا ډایرکټ ځان پورې ګڼي صحیح ده او ډیره مهمه خبره بله دا ده چې نیټیو VLAN باید په دواړو خواو کې یو شان وي که سویچ 1 کې ستا د نیټیو VLAN ID 666 وي یا 999 وي یا 101 وي صحیح ده په سویچ 2 کې باید هم همداسې اوسي نو کینی مس میچینګ تر سره کیږي ستا دغه انټیک فریم په سم ډول نه هندل کیږي صحیح ده نو په سویچ 1 او سویچ 2 کې باید ستا دواړه طرف ته نیټیو VLAN څنګه وي سیم وي لکه په دې ډول صحیح ده دغلته د VLAN 10 PC د بل انجینیرینګ لایف سایت ته VLAN 10 سره څنګه کیږي کمیونیکیشن کوي دلته موږ سره په سویچ 2 چې دغه په دې کې موږ سره ټرنک پورټ ته او دغه ټرنک پورټ موږ نیټیو VLAN کړی دی صحیح ده او د دې د نیټیو VLAN ID 10 ده همداراز د دې سویچ 1 هم نیټیو VLAN ID چې ده 10 ده د ټرنک پورټ هغه صحیح ده کله چې موږ د دغه PC نه پیکټ فارورډ کړو راوټر سویچ 2 ته نو سویچ 2 ډایرکټ څه شي کوي سویچ 1 ته فارورډ کوي او دای چیز ته فارورډ کوي دای انجینیرینګ ډپارټمنټ دغه PC ته فارورډ کوي خو استاد ته مخکې یادونه وکړه چې د نیټیو VLAN کې موږ سره څه شی دی په نیټیو VLAN کې موږ سره په دواړه سویچ 1 او سویچ 2 کې دواړه باید نیټیو VLAN موږ سره سیم وي کینې د انټیک فریم موږ سره بیا نه هندل کیږي انټیک ټریفیک یا فریم صحیح نه هندل کیږي لکه څنګه لکه په دې ډول دلته ما سره تاسو یو ګورئ سویچ 1 په ټرنک پورټ باندې چې کوم نیټیو VLAN کنفیګر کړی دی صحیح ده هغه موږ سره د ریلیټډ ID دیشته او په سویچ 2 باندې نیټیو VLAN ریلیټډ د نیټیو VLAN ID موږ سره 10 ده کله چې دا PC د دغه ساينس له ډپارټمنټ سره کمیونیکیشن تر سره کوي یا دغه فریم ورته فارورډ کوي صحیح ده دا سویچ لراشي کله چې سویچ لراشي نو دلته موږ سره وڅ وي this is traffic is in native VLAN صحیح ده وي دغه ټریفیک موږ سره په native VLAN کې دی نو د سویچ د ټرنک پورټ ته وي so don't need to tag it ضرورت نشته چې دې ته موږ ټیګ اضافه کړو ځکه نیټیو VLAN کې عموما موږ کوم ډول ټریفیک استعمالو انټیک ټریفیک صحیح ده نو دا بیرته دلته سویچ 2 1 ته فارورډ کړي خو دلته اوس دا بیرته څنګه کیږي ډیسکارډ کیږي وای ډیسکارډ کیږي ځکه دا موږ سره ډیسکارډ کیږي چې د سویچ 1 د ټرنک پورټ نیټیو VLAN ID ډیفرنٹ تا صحیح ده خاص رازو لولو چې ټرنک کنفیګریشن دغه ټرنک پورټ موږ څنګه کولای شو چې کنفیګر کړو نو د دې لپاره به ما تاسو ته د انټرفیس اړونده په دې پورټ باندې اړوند انټرفیس هم لیکلي دي دلته کولای شي تاسو وګورئ نو راځو د دې اړوند کمانډ درته تشریح کوم تاسو لومړی هغه انټرفیس ولیکل چې انټرفیس کې د 0/0 زه غواړم چې ټرنک کړم او لا غیر وروسته یو کمانډ ورته لیکم چې سویچ پورټ موډ ټرنک چې کله دا ما ته ولیکل نو ځینې وخت کې ځینې سویچز دغه کمانډ څنګه کوي نه سپورټ کوي او درته لیکي چې کمانډ ریجیکټډ ان انټرفیس whose trunk encapsulation is auto
cannot be configured to trunk mode. صحیح ده. نو ځینې وخت کې ځینې سویچز دا نه دغه کوي نه سپورټ کوي ځکه چې many modern switches do not support Cisco ISL at all. صحیح ده. they only support 802.1q. نو دای اکثره سویچز سویچ مود ټرنک نه سپورټ کوي. لا غین روسته به ته غې ته څنګه کوي انکپسولیشن کې 802.1q په تر باندې. صحیح ده. after you set the encapsulation کله چې دغه 802.1q encapsulation وکړه encapsulation type you can then configure the interface as a trunk. نو دین وروسته ته کولای شي چې دغه انټرفیس څنګه کې د trunk په تر باندې کنفیګر کړئ. څنګه نو ماته دغه کمانډ راکړه چې کمانډ ریجیکټډ. نو بیا ما زه ورته لیکم چې سویچ trunk encapsulation او لا غین وروسته چې کومه سوالیه علامه ورته د صحیح ده. دا سویچ پورټ trunk encapsulation زه ورته وایم چې دا ګیګي د نیټ 0/0 دا ما سره ټرنک کړه او په دې ټرنک کې چې کوم ټیګ ده دا انکپسولیټ کړه دغه ویلن چې کومه ډیټا راوړي دغه ویلن سره دغه ډیټا څنګه انکپسولیټ کړه ترڅو د معلومه څنګه ډیسټینیشن ته ورسي. صحیح ده. نو کله چې ما دغه څه ورته وي سوالیه علامه ورپسې کېښوده نو ما ته .1q ورته راته وي چې دې پسې کولی شي د .1q پروتوکول استعمال کړي ISL او نیګیشیټ. صحیح ده. ISL مې درته تشریح کړه .1q مې هم درته تشریح کړه خو نیګیشیټ چې دا موږ سره اډیو دی. صحیح ده. دا موږ دلته نه تشریح کوو. نو چې ما ورته دا ولیکل بیا ورته لیکم سویچ پورټ ټرنک انکپسولیشن موډ یې چې وکړه .1q یا 802.1 کوم چې د IEEE سټانډرډ دی هغه استعمال کړه. نو کله چې ما دا کار وکړو بیا ورته لیکم بیا له هغې نه وروسته چې دغه انکپسولیشن په دغه ټرنک پورټ باندې ما ترسره کړه دغه ټیګ مې انکپسولیټ کړه په .1q پروتوکول په تر باندې. نو بیا زه ورته لیکم چې سویچ پورټ موډ ټرنک اوس ورته ولیکه چې سویچ پورټ موډ ټرنک. نو ستا دغه ګیګې د نیټ 0/0 پورټ په څنګه وي ټرنک شوی وي له دې نه وروسته په دې پورټ باندې ته په اټ ا ټایم کولی شي چې مالټیپل ویلن ډیټا څنګه کړي ډیټا یا ټریفک څنګه کړي سینډ کړي. ښه شو بیا ورته لیکم چې شو انټرفیس ټرنک کله چې مې دا پروسه ټوله ترسره کړه نو تاسو به لاندې ډول څه شی ووینئ ریزلټ به ووینئ چې پورټ ګیګی د نیټ 0/1 که څه هم دلته انټرفیس ما بدل کړی دی سکرین شاټ د بل ځای د خو په هر کنسپټ مو کلیر کړئ. صحیح د انټرفیس دلته بدل دی. موډ یې څنګه دی ان د انکپسولیشن کوم یو ماپ کې کارغلی دی 802.1q سټیټس د دې پورټ هغه څنګه دی ټرنکینګ دی او نیټیو ویلن د دغه بای ډیفالت څه شی دی 1 دی. تاسو مو ویلي چې بای ډیفالت د ټول ټرنک پورټ نیټیو ویلن هغه 1 وي. او همدارنګه لاندې ویلي چې ویلنز الود ان ټرنک هغه ویلن چې په دغه ټرنک باندې الو دي نو د یو نه تر نیولې ته 105 پورې ده. صحیح ده چې دا به موږ د سپیسیفیک کمانډ په ترو باندې د سکیورټي پرپس په خاطر باندې ترڅو چې سپیسیفیک معلوم ویلن په هغه باندې الوی شي دغه کمانډ په ترو باندې موږ کولی شو چې دا څنګه کړو معلوم ویلن ورته څنګه کړو الو کړو. او همدارنګه لاندې تاسو وینئ ویلنز الود ان اکټیو ان منیجمنت ډومین هغه ویلن چې الود دي خو اکټیو دي. صحیح ده. په دغه منیجمنت ډومین کې موږ سره اکټیو دی یو بای ډیفالت نیټیو ویلن دی یا ویلن 1 دی بل چې الریډي موږ کنفیګر کړی دی هغه ویلن 10 دی او بل ویلن 30 دی. او لاندې تاسو وینئ ویلن ان سپینینګ ټری فارورډینګ سټیټ ان ناٹ پرونټ. نو په دې باندې موږ اوس بحث نه کوو په دې باندې موږ په راتلونکي لیکچر کې بحث کوو چې سپینینګ ټری څه شی دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دغه لاندې سکرین شاټ کې هم که چېرته زه ولیکم شو ویلن بریف نو دا الریډي دغه ویلن ما سره څنګه دي اکټیو دي او ما کنفیګر کړي دي چې یو نیټیو بای ډیفالت ویلن 1 دی ویلن 10 دی ویلن 30 دی. صحیح ده. اوس زه غواړم چې په انټرفیس ګیګی د نیټ 0/1 باندې سپیسیفیک ویلن څنګه کړم الو کړم د یو نه تر 105 پورې زه نه غواړم زه وایم چې د سکیورټي پرپس په خاطر باندې معلوم ویلن ماته څنګه کړه الو کړه په دې باندې ترڅو هغوی یوازې ډیټا څنګه کړي فارورډ کړي.
نو زه ورته لیکم چې سویچ پورټ ټرنک الوډ ویلان او له هغې نه وروسته ورته لیکم سوالي علامه. نو چې کله تاسې دا ورته ولیکل لاندې لیست به تاسې له راشي دا چې ورډ VLAN IDs of the allowed VLAN when this port is in trunking mode. صحیح ده. نو ورډ نه دا مطلب دی چې د VLAN ID به ورکړي او اډ نه دا مطلب دی چې یو معلوم VLAN به د کرنٹ لیست ته کولی شي څنګه کړي الو کړي یا اډ کړي او ان مطلب دا دی چې دغه څومره ټول VLANs چې دي نارمل ته کولی شي هغه ورته اضافه کړي او لاندې اکسپټ نه مطلب دا دی چې یوازې معلوم VLAN ما الو کا نور الو کړه او نن نه مطلب دا دی چې یو VLAN هم الو کوه او ریموو نه مطلب دا دی چې VLANs from the current list څنګه کړه ریموو کړه. خو اوس راځو په دغه لومړي باندې غږیږو. زه ورته لیکم چې سویچ پورټ ټرنک الوډ VLAN 10 and 30. صحیح ده. مطلب دغه VLAN ID ما ورته واچولې. صحیح ده. لکه دغه ورډ اپشن مې ورته اضافه کړ. صحیح ده. VLAN ID 10 and 30 ما ورته واچولې. نو لاندې ریزلټ یې ماته راکړه چې VLANs allowed on trunk mode باندې یوازې څه شی دي ما سره 10 او څه شی دي 30 دي. لاندې هم وینئ چې VLANs allowed in active in management domain باندې هم موږ سره یوازې هماغه څه شی دي 10 and 30 VLAN څنګه دي الو دي. ښه اوس زه ورته لیکم چې سویچ پورټ مود ټرنک allowed VLAN له هغې نه وروسته بیا ما ورته ولیکل چې کوېشن مارک مې ورته واچول خو دلته زه د 8 کمانډ څنګه کوم ورکوم. نو add VLAN to the current list د دې نه مطلب دا دی چې VLAN اضافه کړه دغه current list کې چې څومره VLAN تاسو لرئ دې ته نور VLAN هم اضافه کړه. ښه اوس راځو دلته تاسې وینئ نیټیف VLAN 1 دا ما سره بای ډیفالټ ټرنک پورټ موږ سره دغه نیټیف VLAN هغه بای ډیفالټ څنګه وي 1 وي. مخکې مې تاسو ته یادوري وکړه. اوس غواړو دا څنګه کړو unused native VLAN ته واړو. صحیح ده. د څه شي لپاره for security purpose it's best to change the native VLAN to unused VLAN. د security purpose په خاطر باندې موږ غواړو دغه by default VLAN چې کوم one دی دا unused VLAN ته واړو. صحیح ده. دې لپاره چې یو اټیکر یا هیکر راځي په زموږ په نیټورک باندې یو انټیګ ټرافیک فارورډ کوي نو موږ د هغې هینډلینګ او د هغې کنټرولینګ وکړو د دې لپاره. صحیح ده. نو دا څنګه کولی شو دلته به ورته ولیکو چې سویچ پورټ ټرنک نیټیف VLAN 9999 دا نیټیف VLAN 9999 دلته موږ دا څه ته واړول unused native VLAN ته. صحیح ده. unused VLAN ته. صحیح ده. نو دلته تاسو وینئ چې native VLAN related ID موږ سره 9999 شوله. ښه که چېرته اوس موږ ورته ولیکو چې do show VLAN brief نو دلته به تاسو ووینئ چې ګیګا ایترنیټ 0/1 له موږ سره په دې ځای کې څنګه دی نشته دی. صحیح ده. وګورئ ګیګا ایترنیټ 0/2 شته دی خو 0/1 موږ سره نشته. ولې ځکه چې هغه موږ unused native VLAN ته څنګه که assign که. ګورئ دغه د شو VLAN brief کمانډ موږ د access port د معلومولو لپاره استعمالو او د شو interface trunk کمانډ موږ به د trunk port د معلومولو لپاره څنګه کو استعمالو. ښه اوس خو مو ټول هر څه ترسره کړو. اوس تاسو د دې ټایټل ته وګورئ د دغې سلایډ موږ لیکلي دي راوټر ان سټیک. راوټر ان سټیک د څه شي لپاره استعمالیږي او ولې؟ راوټر ان سټیک د دې لپاره استعمالیږي راوټر ان سټیک د انټر VLAN راوټینګ لپاره استعمالیږي. مطلب د ډیفرنٹ VLAN د کمیونیکیشن لپاره موږ چې استعمالو راوټر ان سټیک د غوره میتود دی. صحیح ده. مطلب که چېرته زه دلته وغواړم چې VLAN 10 VLAN 20 له VLAN 30 سره کمیونیکیشن وکړي د ټرنک پورټ پر تھرو باندې نو زه مجبور یم چې دلته د راوټینګ ان سټیک څخه استفاده وکړم. په راوټینګ ان سټیک
کې موږ څنګه کنفیګریشن تر سره کوو څنګه کولی چې راوټینګ ان سټیک جوړ کړو راوټینګ ان سټیک داسې جوړیږي چې د دغه یو فزیکل انټرفیس یا لینک څخه موږ څو سب انټرفیس جوړو سب لینکونه جوړو صحیح ده څنګه لاجیکل ګوره ورچوال خام داسې نه چې درې نور لینکونه ورسره اضافه کړه نه فزیکل نه همدغه فزیکل لینک موږ څو نورو سب انټرفیس یا سب لینکو باندې څنګه وشو لکه په دې ډول باندې د VLAN 10 لپاره موږ سب انټرفیس گیگا ایترنت 0/0.10 د VLAN 20 لپاره .20 او د VLAN 30 لپاره گیگا ایترنت 0/0.30 صحیح ده نو موږ په کوم کمانډونو په تر باندې دا تر سره کولای شو د دغه کمانډونو په تر باندې لومړی تاسو باید څه شی وکړئ دغه انټرفیس چې تاسو غواړئ په هغه انټرفیس باندې سب انټرفیس نور جوړ کړئ مجبور یې هغه نو شټ ډاون کمانډ په تر باندې اپ کړئ لا هغې نه وروسته به تاسو ولیکئ انټرفیس گیگا ایترنت 0/0.1 کله چې مو .1 ولیکله نو دلته به تاسې سب انټرفیس جوړ کړئ .10 البته کله چې مو .10 ولیکل نو دلته به تاسې یو سب انټرفیس په گیگا ایترنت 0/0 باندې څنګه کو جوړ کا خو دلته دا معلومه نشوه چې موږ د کوم VLAN لپاره څه شی وکړو سب انټرفیس جوړ کا ځکه معلومه نشوه چې دا .10 مهمه دا نه ده چې دا .10 ما دې لپاره ورکړي چې تا موږ سره VLAN 10 نه دغه هر یو نمبر ته ورکولی شي خو دلته د دې په خاطر چې ما ته معلوم شي ما چې بیا زه راځم نو دا ما ته معلوم شي ما .10 ورکړه صحیح ده دا .10 موږ هر یو نمبر ورکولی شو نو د دې لپاره چې سب انټرفیس ما جوړ کړو خو ما تر VLAN نه دی معلوم چې VLAN معلوم شي هغې لپاره به زه دغلته Encapsulation .1q او له هغې نه وروسته 10 د ریلیټډ VLAN ID ورکوم صحیح ده Encapsulation کمانډ به ولیکي له هغې نه وروسته .1q صحیح ده نو د دې لپاره چې زه پوه شم چې دغه سب انټرفیس ما د مربوطه VLAN لپاره جوړ کړی دی نو ته په ولیکې Encapsulation .1q او له هغې نه وروسته VLAN ID له هغې نه وروسته به د هغه VLAN PC چې موږ په کوم PCs کې د ګیټوی ورکړې ده هماغه ګیټوی به دلته هم ته ولیکې نو زه ورته لیکم IP 10.0.0.100 او 255.0.0.0 او له هغې نه وروسته به د VLAN 20 لپاره زه سب انټرفیس جوړ کړم صحیح ده انټرفیس گیگا ایترنت 0/0.20 او له هغې نه وروسته به اړوند Encapsulation او بیا ID همدارنګه به VLAN 30 لپاره به هم همداسې اپریشن څنګه کړي ترسره کړي نو کله چې تا دغه اپریشن کنفیګریشن ترسره کړه اوس دغه PC غواړي له دغه PC سره څنګه وکړي کمیونیکیشن وکړي دغه VLANs موږ سره ډیفرنٹ دی VLAN 10 دی بل VLAN 30 دی یو د انجینیر ډپارټمنټ دی بل د سیل ډپارټمنټ دی صحیح ده نو اوس چې دا غواړي د دې سره څنګه وکړي کمیونیکیشن وکړي نو دا به اول څه وکړي سویچ ټو ته ټرافیک فارورډ کی دا به دې ته فارورډ کړي او دا به دې ته فارورډ کی صحیح ده ګوري د ریلیټډ سب انټرفیس په تر باندې اکچوالي دا موږ سره یو فزیکل انټرفیس دی خو دا موږ په سب انټرفیس باندې څنګه کو ویشله دا به سویچ 1 ته فارورډ کی او سویچ 1 به څه شي کړي لارج سیلز ته فارورډ کړي خرازو کویز اصلاح کویشن نمبر 1 د ټرنک پورت اصلي هدف څه دی اول to isolate VLAN دویم to carry traffic from a single VLAN دریم to carry multiple VLANs over a single link او څلورم to block broadcast traffic نو ویډیو ودروي او سم ځواب په نښه کړئ نو سم ځواب موږ سره هغه to carry multiple VLANs over a single link په سیسکو سویچز کې د ټرنکینګ لپاره کوم پروتوکول ډیر کارول کیږي اول RAP 802.1q STP او OSPF نو ویډیو ودروي او سم ځواب په نښه کړئ نو سم ځواب موږ سره 802.1q یا .1q کویشن نمبر 3 که ټرنک پورته بل VLAN وټاکل شي نو د کوم VLAN نه به خپله یا ډیفالت استفاده کیږي اول VLAN 0 VLAN 1 VLAN 9 نیټ VLAN نو ویډیو ودروي او سم ځواب په نښه کړئ نو سم ځواب موږ سره هغه نیټ VLAN دی کویشن نمبر 4 کوم کمانډ د VLAN 10 لپاره په راوټر کې سب انټرفیس جوړوي اول انټرفیس فاست ایترنت 0/1.10 انټرفیس VLAN 10 IP VLAN 10
او انټرفیس ټرنک 10 نو ویډیو ودروي او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره هغه انټرفیس فاسې د نیټ 0/1.10 په هغه سویچ پورټ باندې چې راوټر ان سټیک راوټر سره وصل وي کوم شی باید فعال شي؟ اول ټرنک موډ، دویم ډي سي پي موډ، دریم اکسس موډ، څلورم نیټ موډ. نو ویډیو ودروي او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره هغه ټرنک موډ دی. نو ډیره مننه چې زموږ ویډیو تر دې ځایه تعقیب کړه. کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ او کمنټ پرې پرېږدئ او ویډیو له اړوند ملګرو سره شیر کړئ. په تر څو چې په راتلونکي بل لیکچر چې د پیکټ ټریسر ډیمو دا په هغې کې زه عادل سادات له تاسو سره حاضرېږم. تر هغې مې په لیزر لفظ فرم په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله حافظ.